زوام چې مرګ خوشته کنا منګ مرګ ځکه منو پښتانه چې منګ ګور کپن لپیسې کدو منګ وای دا زمون ګور کپن دی نو په مرګ باندې ټولو نډیر زمونږ ایمان دی نو سړی وای چې زمړ کېږم چې زه ښایسته وطن راتلونکو نسلونو ته پرېږدم نو سپرلی را روان دی دوه ډکي وکرئ خپله پوله باندې وکرئ پټي کې وکرئ مقبره کې وکرئ خپل وطن ښایسته کړي دا د کړمار ویښ دی دا د کړمار لمنه ده دا کالج ډیر ښایسته ځای کې چې کوم دی نو جوړ دی په دې باندې یوسف خان او شیربانو د پندي د هغې ډېره خوږه کیسه جوشي بابا ارواخان جوشي بابا لیکلې ده موږ به په هغې باندې ګزاره کوله او دومره خوږه کیسې یې لیکلې وه چې هر چا ته به ځان زلمو ته به یوسف خان ځان ښکارېده او پیغلو ته به ځان شیربانو ښکارېده نو هغه زموږ پښتون رومان اوس رومان هم بل شان شوی دی خو بهرحال یو بله خبره هغه دا چې شاکر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي او ډېرې د علم د شعور نه ډکې خبرې وکړي خو دا پښتو ژبه زموږ مور ژبه ده موږ په دې کې خوب وینو په دې باندې موږ قسم خورو موږ وایو تاسو کې پښتو شته بل څوک دا نشي ویلی نو دا هېڅ چې نشئ کولی نو چې ستا د زوی واده نو دا کارډ د واده دا بلنه په پښتو کې لیکي بله خبره چې دا پښتونخوا ده پښتونخوا خیبر پښتونخوا نو دا ښه په جار باندې وایي د زړه نه وایي دې ته چې کوم دی نو دغه مه وایي څه ورته وایي او موږ KPK مه وایي ځکه ورته مو وایي چې دا اوس په جمهوري طریقه باندې دا آئیني او قانوني نوم دی نو دا ورته ښه په جار باندې خیبر پښتونخوا وایي پښتونخوا ورته وایي ځکه چې احمدشاه بابا تللی و ډیلي ته دکه یو احمدشاه بابا زموږ تللی دی بل څوک چا پسې نه یې تللی هغه هم د چا په درخواست باندې تللی ولته چې هلته زموږ نجیب الدوله ورته درخواست کړی و چې راشه او ماته مسله ده نو دی تللی و نو تخت یې وله وګټه خو هلته دی په تخت کېناست د ډیلي تخت یې روم چې را په یاد شي دا د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه احمدشاه به دې په درست جهان ورنه کړي که څوک راکړي د تمام جهان ملکونه موږ په خپل وطن مین یو موږ یې چا پسې نه یو اوس په خپل شعرونه شریک کړم ستاسو ډېره مننه چې جنګ قاتل دی انسانان وجل کېږي جنگ قاتل د انسانان وجل کېږي د چا ورور د چا جانان وجل کېږي چې زلمی زلمی زامن په ګولو لګي نو د مور د زړه درمان وجل کېږي چې پلارانې په سرو وینو کې خړوب شي یتیمان په های سوران وجل کېږي څنګه چپ شم پښتون مسلمان یم مومنان او افغانان وجل کېږي ای د امن معتبرو ولې چپ یې پیښور کې معصومان وجل کېږي زمونږ ځمکه او اسمان وجل کېږي زمونږ ونو کې مارغان وجل کېږي سترګورو جبورو دانشورو فلسفه د باچا خان وجل کېږي د سرتور بابا د مینې ملنګانو د بابا د روح ارمان وجل کېږي ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني و زه دې خویندو ته چا هېڅ نه وي زه ورته یو شعر دې خویندو ته ډالۍ کوم چې مخ ته مې ګوري زما لاسو ته یې کتلي نه دي زما خوریانو چرې ما نه څه غوښتلي نه دي هر وخت هر ساعت دغه دعاګانې کوي زمونږ رور دی په تیرو کې رڼاګانې کوي مننه ډېره